د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې هڅې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې په هرات کې د نورالجهاد سب سټیشن پروژې چارې بشپړې شي. د دغه شرکت د ویان په وینا د دغې پروژې چارې تر 80% مخته تللي او په بشپړېدو سره به د وارداتو ظرفیت تر 220 میګاوټ پورې لوړ شي. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي بیا وایي چې په هیواد کې د برېښنا د کمښت د ستونزو د حل لپاره باید له کورنیو سرچینو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د نورالجهاد د سب سټیشن کار 80% مخته تللی. د دغه شرکت ویاند ټینګار کوي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د برېښنا د لګښت ظرفیت له 120 میګاواټو 220 میګاواټو ته لوړ شي او دوی هڅه کوي چې د پلازمینې اوسیدونکو ته دوامداره برېښنا برابره کړي. د دې دپاره چې موږ وکولی سو د نورالجهاد سب سټیشن کې چې کومه برېښنا راځي او هغه موږ وکولی سو د هرات ولایت د برېښنا په برخه کې چې کوم ستونزې دي هغه مو حل کړي وي او د دې ترڅنګ د دوو هیوادونو څخه مو هرات ولایت برېښنا ورکړې وي. موږ د پل هاشمي سب سټیشن هم چارې پیل کړي دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې لا یې هم د برېښنا پرچاوۍ یوه لویه ستونزه ده او باید د دوامدارې برېښنا برابرېدو ته پام وشي. از دولت میخوایم که هرچی کمبودی برق تا میتونه حد توانشان حل بسازن. گرچه که مصارف هم نیست، هوا هم معتدل است، اما بازم پرچاوی وقت بسیار زیاد است. ما از دولت امارت اسلامی خواهشمند هستیم که توجه جدی خود در این واسطه داشته باشد. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي په اوږد مهال کې د برېښنا د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې د اوبو له سرچینو د برېښنا د تولید، مریض برېښنا او د ډبرو له سکرو د برېښنا د تولید پر سرچینو پانګونه وشي. به خاطر حل این چالش نیاز است تا از منابع داخلی انرژی تولید شود و روی پروژه ها سرمایه گذاری صورت بگیرد، چون افغانستان میتونه از منابع مختلف انرژی تولید بکنه، از منابع آبی، منابع خورشیدی، منابع بادی و همچنین از زغال سنگ. تر دې وړاندې د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي و چې له کوچني اختر وروسته به په افغانستان کې د کاسا زر پروژې عملي کار پیل شي او د دې پروژې په بشپړېدو سره به شاوخوا 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. په همدې موضوع کې تمکي ګور باندې بحث کوو. د بحث لپاره دلته په استډیو کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي صاحب له موږ سره یو ځای شوی دی. میوندي صاحب سلامونه، ستړی مه شي. تر هر څه مخکې تاسو ته د سټډیو همکارانو ته او د تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان. میوندي صاحب، د نورالجهاد سب سټیشن پروژې د چارو په بشپړېدو سره به د برېښنا په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟ ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، موږ هرات ولایت د ایران څخه برېښنا اخلو او یوه اندازه برېښنا د ترکمنستان هیواد څخه هم اخلو. د دې دپاره چې موږ وکولی سو د هرات ولایت په دوو هیوادونو برېښنا ورته را انتقال کو، د دوو هیوادونو د خوا څخه ورته، نو موږ د نورالجهاد سب سټیشن چارې هم پیل کړلې چې په دې کې به موږ د ترکمنستان هیواد څخه یوه اندازه برېښنا اخلو تر څو وکولی سو په هغه حالاتو کې چې ایران هیواد موږ ته برېښنا نسي راکولی په هرات کې یا کومه تخنیکي ستونزه رامنځته کیږي، نو پر ځای به موږ د ترکمنستان برېښنا ولرو او هغو به توزیع کوو او تر څو د هغه خلا رامنځته نسي د برېښنا د کمښت. او همداراز صنعتي فابریکو صنعتکارانو ته چې هلته میشت دي، د هغوی دپاره هم اسانتیاوې په دې کې رامنځته کیږي، ځکه د هغوی د برېښنا په وضعیت کې هم تغییر راځي او د دې ترڅنګ موږ په سلګونو پیرودونکو ته د دې برېښنا نوې رسونه کولی سو. د دغه دپاره چې د دې نورالجهاد سب سټیشن پروژې چارې بشپړېږي، موږ یې ترڅنګ د پل هاشمي په نوم باندې د یو سب سټیشن چارې هم پیل کړې چې تېره اونۍ کې تاسې شاهدان یاست چې د دې تړون مو لاسلیک کړی چې په د نورالجهاد سب سټیشن څخه تر پل هاشمي سب سټیشن پورې به د پایو ایښودل
پټولو د لینو غځول وي هغلته کوم ځایي سبسټیشن چې د پل هاشمي په نوم دی مخکې تر دې چې هغه جوړیږي یعنې پر هغه به کار روان وي ځکه هغه د 2 کالو په جریان کې تکمیلیږي خو د 1 کال په جریان کې د دې لینو د پایې پروسه تکمیلیږي د دې دپاره چې موږ وکولی سو د دې د برېښنا څخه استفاده وکړو موږ دلته 2 سیار سبسټیشنونه ورته لرو چې د هغه پر مټ به د دې برېښنا څخه استفاده کوو او ټول هرات ته به وکولی سو چې د ترکمنستان هیواد برېښنا هم ورکړو. میوندي صاحب په ټوله کې د هرات د اړتیا وړ برېښنا څومره ده؟ څومره ورته تامین شوې ده؟ څومره نورو ته اړتیا ده چې له بهره ورته راوارد سي او بیا په ځانګړې توګه دغه نوې پروژه چې هلته پلي کېږي دا به څومره وکړی سي چې دغه اړتیا ترې ډېر حده پورې تطبیق کړي؟ دې ته په کتو چې هلته صنعتي پارکونه هم فعاله دي. موږ تر دې مهاله چې وضعیت نورمال وي او تقاضا زیاته نه وي له حد څخه یعنی هغه په هغه وختونو کې موږ کولی سو تر 90-95 سلنه برېښنا رسونې بهیر نورمال وساتو خو د دې دپاره چې موږ وکولی سو صنعتکارانو ته منظمه او ډاډمنه برېښنا ترتیب کړې وي په همدې موخه باندې موږ د ترکمنستان هیواد سره د نورالجهاد سبسټیشن چارې پیل کړلې چې دا د دې ظرفیت به 220 میګاواټ ته پورته کوو د دې سبسټیشن او انشاءالله العزیز په ټوله کې سږ کال موږ د دې ترڅنګ چې پر هغه نیمه کاره پروژو باندې چې راپاتې وې د ډونرانو د خوا څخه د هغو پر پیل کار شروع کړی دی د هغه څنګ ته مو موږ هغه پروژې چې باید خپله زموږ خپل ستراتیژیک پلان چې د 15 کلن موږ ورته جوړ کړی چې د هغه پر مټ باید تکمیلي کو پر هغه باندې هم کار روان دی انشاءالله العزیز په زیاتو برخو کې به موږ وکولی سو چې د داخلي منابعو پر مټ باندې تولیدات زیات کوربان ډېر زیاته مننه. میوندي صاحب آیا په ټوله کې د برېښنا شرکت لپاره یوازې دغه وارداتي برېښنا په کاري لومړیتوبونو کې ده که نه په کور دننه له کورنیو سرچینو نه په استفادې دلته د برېښنا تولید هم یو اساسي کاري لومړیتوب دی؟ زموږ دپاره لومړیتوب دا دی یو خو چې هغه نیمه کاره پروژې دي هغه که په هره برخه کې دي هغه که د وارداتي برخې دي هغه که د داخلي منابعو دي هغه که ظرفیت لوړونې دي د شبکې پر هغه باندې کار کوو ځکه تجهیزات راوړل سوي وي 50%، 60%، 80% د دې کارونه تکمیل سوي وي موږ وایو چې د دې پاتې فیصدۍ د چارو د تکمیلېدو دپاره باید دې ته لومړیتوب ورکړل سي. دلته 2 ګټې موږ کوو یو دا چې هغه تجهیزات چې راوړل سوي دي نیمه کاره پروژې دي نیمه کاره نه پاتېږي تجهیزات له زیان و د له منځه تلو د خطره څخه بچیږي. دوهمه دا ده چې موږ خصوصي سکتور ته د دې زمینه برابرو چې دوی وکولی سي په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي او دا پروژې تکمیلي کړي. په دوهمه برخه کې بیا هم تکرار سره نوایم چې زموږ خپل ستراتیژیک پلان راته ډېر مهم دی چې موږ خپل د پلان له مخې پر داخلي منابعو باندې کار کوو تر څو د داخلي منابعو څخه تولیدات ولرو او د کومې ستونزې یا کوم مشکلات چې موږ ته مثلا د ډېرې یخنۍ او د ډېرې ګرمۍ له امله تقاضا له حد زیاتیږي په هغه وخت کې موږ یوه اندازه د دغه ستونزو مخه نیولې وي او دغه ستونزې مو یوه اندازه رامهار کړې وي خو د دې دپاره پر داخلي منابعو کار کوو. اوس مهال زموږ تخنیکي ټیمونه د 2 پروژو په تړاو باندې اخته دي کار کوي د پانګوالو سره او د هغوی سره تخنیکي بحثونه کوي چې یو په ننګرهار کې 40 میګاواټ لمریزه برېښنا ده او بل په کابل کې 40 میګاواټ لمریزه برېښنا ده. پر دغه 2 پروژو هم کار روان دی او د دې ترڅنګ نورې پروژې هم سته چې ډونران راځي مختلفو ورځو کې راځي وړاندیز کوي چې زه غواړم د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړم بیا موږ دوی هغه خپل د تخنیکي ټیمونو سره کښېنو هغه پروسیجر لاره روش او هغه طرحې چې موږ سره سته په هغه ظرفیتونه چې زموږ سره سته چې په کوم ځای کې دوی په کومه اندازه تولید کولی سي دا ټول د دوی په اختیار کې ایښي او د برېښنا پوره همکاري په هره برخه کې په خیر سلامت اوسئ. میوندي صاحب د سړو دغه فصل پای ته ورسېدل ګرمي را روانه ده او دا دوه هغه موسمونه دي چې خلک ډېر پکې برېښنا ته اړتیا لري. څه آمادګي څه چمتوالی لرئ په دغو نویو موسمونو کې چې وکړی سئ خلکو ته په ګرمي کې هغه برېښنا ورسوئ چې هغوی هم یو ښه موسم ولري حداقل؟
ګوري یوه خبره باید واضح وویل سي ځکه موږ تاسې باید هغه خبره ونه کړو چې هغه هوایي وي یا خدای نخواسته سبا ورځې ته بیا وایي چې دا څنګه سو کار. حقیقت خبره دا ده چې دغه ستونزو حل بنسټیز حل دی. دا باید بنسټیزې حل سي او د بنسټیز حل دپاره موږ نسو کولی چې مثلا ټارګیټ 1 کال 2 کاله یا 15 کاله وټاکو. د دې ستونزو حل وخت نیسي خو دایمي به حل کیږي. دایمي به حل کیږي، یعنی داسې به حل کیږي چې موږ وکولی سو کالو بل کال ته مثلا هر کال په تیرېدو سره په داخلي منابعو کې یوه اندازه تغییر راولو، دلته شبکه ورسره پراخه سي. یعنی برېښنا کې داسې نه دی چې مثلا موږ کوم برېښنا چې واردوو پر همدې باندې بسنه سوې ده، نه خو کله چې کومه برېښنا موږ لرو همدا بیا په پسرلي کې یا په دوبي کې بیا د برېښنا رسونې بهیر شروع کیږي، بیا ساحاتو ته برېښنا ځي، یعنی بیا تقاضا ډېرېږي. داسې نه ده چې دا ولاړه پروسه ده او دې کې تغییر نه راځي. یعنی که مثلا 1 میګاواټ موږ ګټه کوو 3 میګاواټه بیا توزیع سوې ده، 2 میګاواټه بیا توزیع سوې ده. داسې مسایل دي. خو د دې دپاره په ټوله کې زموږ دپاره لومړیتوب دا لري چې موږ د داخلي منابعو پر مټ باندې کار وکړو او پر دې باندې کار روان دی. د دې ترڅنګ د لنډ مهال دپاره موږ هغه نیمه کاره پروژې دي چې هغه باید تکمیلي کړو، چې د هغه څخه زه تاسو ته ویلی سم 500 کیلو ولټ د برېښنا لیږد مزی دی چې د ترکمنستان څخه تر پلازمینې کابله پورې راځي. د یوه برخه چې د اوبو انرژۍ وزارت قرارداد کړی دی او یوه برخه د دې د برېښنا شرکت قرارداد کړی دی چې د دواړو قرارداد اقتصادیانو څخه غوښتنه سوې ده چې د 2 کالو په جریان کې باید دوی دا پروژه تکمیله کړي. کله چې د 2 کالو په جریان کې دا پروژه تکمیله سوله، موږ کولی سو د ترکمنستان هیواد څخه د 500 کیوي لین کې 1000 میګاواټه برېښنا کابل ته واخلو، کله چې کابل او پر دې مسیر ولایتونو ته واخلو. کله چې مو واخیستله بیا هم موږ کولی سو یوه اندازه د برېښنا په وضعیت کې تغییر راولو. خو یو موضوع ته چې ډېر باید متوجه اوسو هغه دا دی، نیمه کاره پروژې چې کله ډونر یې پرېږدي یا قراردادي هغه پروژه پرېږدي او اوس موږ یې شروع کوو، دلته بیا هم یو څه ناڅه ستونزې وي چې هغه مثلا ناغېړي پکښې کې سوي وي خدای نخواسته، یا مثلا کومه بله برخه کې څه مشکل راایجاد سوی وي. لومړی په هغه مشکلاتو حل دی، وروسته د هغه څخه د دې پروژې بشپړ تطبیق دی. انشاءالله العزیز په دې برخو کې موږ تاسو ته ډاډ درکوو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې چې کومه پروژه چې برېښنا شرکت اعلانوي چې دغه پروژه کار یې شروع کوي، موږ دې ته آماده یو چې وخت پر وخت باندې میډیا هیوادوال د دې پروژې پوښتنه راڅخه وکړي او د دې پروژې څخه د نږدې لیدنه وکړي او چارې ارزیابي شي. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. میوندي صاحب، که یو ځغلنده کتنه وکړو په آمار او شمیرو باندې، په ټوله کې اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان د برېښنا اړتیا څومره ده؟ څومره دغه برېښنا په کور دننه تولیدېږي، څومره یې له بهره راځي؟ په فیصدۍ باید زه درته ووایم چې موږ د اوسنۍ برېښنا چې ده موږ تقریبا 80% وارداتي لرو او 60% زموږ داخلي منابع دي. یعنی دا موږ هڅه دا ده چې زموږ باید د داخلي منابعو تولید کچه زیاته سي. د داخلي منابعو د تولید کچه چې څونه زیاتیږي، چې څونه زموږ تکیه د کورنۍ برېښنا باندې کیږي، هغومره زموږ د برېښنا ستونزې ورسره ورځ تر بلې کمیږي. میوندي صاحب، یوه اساسي خبره دا وه چې دغه آمار خو له پخوا نه هم پاتې وو، په تېر نظام کې هم چې کله پوښتنه به کېدله په همدې میزو کې همدا ځواب به و چې دومره په کور دننه تولیدېږي چې ډېر زیات شمېر یې کم ده او ډېر زیات له بهر راواردېږي. امارت په دې کې څه توپیر راوستې په دغه آمارو کې، بیا په ځانګړې توګه چې دغه شمېر راپورته کړي چې په کور دننه تولید ده؟ ګورې، وروسته تر فتحې موږ په ځینې پروژې به زه تاسو ته یادونه وکړم. وروسته تر فتحې موږ په بغلان ولایت کې یو بند لرو چې د هغه څخه مثلا په جمهوریت کې 6 میګاواټه په ظرفیت باندې د برېښنا استفاده کېدله. متاسفانه بیا د ستونزو سره مخ سوی وو، بیا دا چارې درېدلې وې، یعنې پروژې کار درېدلی وو، تولید یې دغه ټکنی سوی وو. وروسته تر فتحې موږ وکولی سوی چې دغه شبکه بیا ځلې دا
فعاله کو با وجود د دې چې فعاله مو کړله د دې ظرفیت مو د 6 میګاواټه څخه 9 میګاواټه ته لوړ کړئ. یعنې دا زموږ دپاره یوه لاسته راوړنه وه. دلته مو 3 میګاواټه ګټه وکړله. همداراز مثلا په دغه کې په کونړ کې ماڼوګی بند دی چې تقریبا 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د دغه د پروژه چارې د ستونزو سره مخ وې. بیا موږ شرکت ته بلنه ورکړله چې وروره راسئ مخکې تر دې چې دا تاسې برېښنا ته وسپارئ باید ځینې ستونزې درلودلې چې هغه ستونزې هوارې سي. متاسفانه په تیرو وختونو کې د هغه قراردادي پیسې نه وې بشپړې ورکړل سوي نو قراردادي دې ته آماده نه و چې بیا راسي کار وکړي. خوشبختانه زموږ په هڅو د مالیې وزارت دوی ته بیا هم پیسې په نظر کې ونیولې چې د پیسو په ورکولو سره دوی باید بیرته راسي او دغه پروژه تکمیله کړي. خو متاسفانه دوی بیا هم رانغله. زموږ خپل تخنیکي ټیمونه ولاړله هغه ساحې ته. اوس پر هغه ځای باندې زموږ تخنیکي ټیمونه کار کوي. دا به هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. دا خپله یوه اندازه برېښنا ده چې د شبکې سره به وصلېږي. یوه اندازه ستونزې به د سیمې د ولایت په کچه هواروي. د دې ترڅنګ موږ په پنجشیر کې بند لرو چې وروسته تر فتحې موږ شروع کړی دی او هغه هم سږ کال به انشاءالله العزیز ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. تقریبا 4000 پیرودونکي به د برېښنا څخه برخمن کړي او د برېښنا په شبکه کې به یوه اندازه مثبت بدلون راسي. همداراز په 3 فابریکو کې موږ داسې توربینونه درلودله چې د کلونو را په دې خوا ستونزې درلودلې مشکلات یې درلودله. مثلا بند و چې هغه اندازه چې باید اوبه پکښې کې راجمع سوي وای په هغه اندازه باندې نه کېدلې ستونزې وې. موږ د دې رسوبات وایستله د دې مشکلات مو حل کړله. هغه توربینونه چې مثلا ظرفیتونه یې کښته سوي وو د هغوی مو ظرفیتونه ور لوړ کړله. یعنې په ټوله کې موږ با وجود د دې چې حفظ مراقبت په ښه او غوره توګه تر تیرو کلونو کړی دی په هغه کې مو د ظرفیت لوړونې په برخه کې هم رغنده لاسته راوړنه درلوده. په تیرو کلونو کې میوندي صاحب یوه اساسي ستونزه دا وه چې یو بدبختي به یې ووایو چې په همدغه افغانستان کې د برېښنا مزي به پرې کېدلې دا پایې به یې کته اچولې په بمونو باندې به داسې کسانو الوزولې له همدغو شیانو نه به منفي استفاده کېدل. دغه د برېښنا دا پروژې به د غلاو په پروژو باندې بدلې سوي وې. دغه مسایل اوس څومره مخې نیول سوې ده؟ دا خو یو عامه پروژې دي د خلکو د ګټې لپاره دي. هم د برېښنا د مزو د امنیت په برخه کې هم د پروژو د اخیستو برخه کې مخکې مو ورته اشاره درلودله. ګورئ موږ د پروژو په برخه کې نړۍ ته ګاونډیو ته او د سیمو هیوادونو ته دومره ډاډ ورکوي او هغوی کله چې افغانستان وضعیت د نږدې وڅېړئ ارزونه یې وکړله دوی په دې ډاډمن سوله چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې خصوصا د پروژو د تطبیق شرایط آماده دي وخت آماده دی. تاسې خبر یاست چې موږ د نړیوال بانک سره د برېښنا شرکت او په ټوله کې د اسلامي امارت وخت په وخت تماسونه د نړیوال بانک سره بالاخره د دې لامل سوله چې هغوی دې ته چمتو سوله چې زموږ سره تماس ونیسي او زموږ سره ناستې وکړي. د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکیې ته ولاړی چې هلته د نړیوال بانک سره او د سیمې هیوادونو په همکارۍ خبرې وسولې. بالاخره سږ کال به د ثور په میاشت کې انشاءالله العزیز د کاسه زر پروژې چارې پیلیږي چې دا به هم زموږ دپاره ډیره یو مهمه پروژه وه. یوازې زموږ دپاره نه بلکې د سیمې هیوادونو دپاره دا ډیره مهمه پروژه وه ځکه د کرغزستان څخه برېښنا د وارداتي ځي تر پاکستان هیواده پورې او د دې پروژې څخه موږ په میلیونونو ډالر د دې هغه حق العبور اخلو. یعنې دا خپله د دې ښکارندویي کوي چې موږ د پروژو د تطبیق د پروژو د امنیت د پروژو د په برخه کې د ډونر یا د قراردادي دپاره غوره امکانات برابر کړي دي اسانتیاوې برابرې کړي دي ځکه دوی لیوالتیا ښیي او راځي خپلې پروژو ډېره زیاته منم. او وروستۍ پوښتنه په لنډه توګه راته ځواب کوي. افغانستان خو د سیندونو وطن دی. داسې ورځ به راځي چې د افغانستان سیندونه مهار سي د برېښنا بندونه پرې جوړ سي د کونړ د سیند هم هستې څپې په پاکستان او نورو هیوادونو باندې ورماتې نه سي.
زه به د دې پوښتنې جواب عمومي درکړم ځکه د دې جواب اوبو انرژي وزارت ویاند تر ما ښه ورکولی شي ځکه هغه په دې برخه کې معلومات زیات لري. زه به داسې وایم چې نن په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی او داسې عمرا موږ لرو چې نه زموږ حق په چا خوري او نه زموږ حق چاته ورکوي. ډیره زیاته مننه. کورد ودان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي صاحب، ډیره زیاته مننه میوندي صاحب، ښه ورځ ولرئ.